view menu کې set building view option کې وسمه ده دا برخې ټولې سوي وي دا پاتې وي او دا پاتې وي لومړی به دا وګورو دا چې شی ده بیا به دې باندې زر زر کار وکړو سمه ده انجینر صاحب ښه راځو سټوري لیبل ته که موږ اوس سټوري لیبل به موږ ته ښکاري ښه دلته زه راځم ایلیویشن ته دا سټوري لیبل دی را سره سټوري ون ورته وایي دا دی نه درته ښکاري صحیح ده او ډایمنشن لاین دې موږ ته وبرېښي هلته وګوره سټوري لیبل نه درته ښکاري پلین ته لاړ شه هلته ډایمنشن لاین خپله ډایمنشن یې درته لیکلی دی چې 6 متره په 6 متره کې ده سمه ده ښه دې نه خلاص ریفرنس لاین مخکې مې درته ویلي وو چې ریفرنس لاینونو باندې موږ خبره کړې وه یاد مو دي ریفرنس لاین او ریفرنس پلین لومړی به ریفرنس لاین دلته ډېر کو ریفرنس لاین یو ریفرنس لاین جوړوو 2 متره 2 متره لري صحیح ده دی کوردینات ما ورکړ یا یو بل به هم جوړ کړو 2 په 3 دا دواړه ریفرنس لاینونه دي صحیح ده هلته ما یوه خبره درته کړې وه دلته ما ویل که چېرې پایه جوړه کړو او میش دې کړی وس بیا ورسره نښلي څه خبره نه ده ښه ما کار پرې وکړه همدا بس دلته کولی شي پایه هم جوړه کړئ ځینې خلک یې بیا د هغه لپاره هم کاروي کله چې شیروال جوړوي دیزې پورې جوړوي بس که میش سوی وي میش سیونه کې بیا نه ورسره نښلي دغه میش څه ده مونږ چې وایي هغه انټرنل میش ده ښه دننه میش ده بل میش سره توپیر لري ایډیټ کې څه ده دغه میش ایریا دا یې بیخي ټوټه ټوټه کوي دا لکه ایکسټرنل میش په دې ته وایي بل میش څه ده هغه انټرنل میش ده داخلي میش ده دا په دې معنا نه ده چې بیخي دې ټوټه ټوټه کړه هغه ډیزاین کې ترې ګټه اخلي ښه دا درته وبرېښي که نه یو ځل به هغه هم ډېر کړو دلته ایډیټ ریفرنس پلین به هم که تاسو پلین رنګ بیم ولرئ لاندې کولی شئ ورته هغه 1 متر کې به ډېر صحیح ده 1 متر لوړوالی دا موږ سره هغه دی پلین دی دلته په 3D کې هم راته ښکاري اوس زه ورته یم دا دواړه نه ګورم ریفرنس لاین نه ګورم اوکې نه درته برېښي دلته او راسه هغه ورته وایي پلین څه دا ده ریفرنس پلین دا هم نه درته ښکاري په دغه ځای کې ښه هلته خو 3D ده چې کومه تا هایلایټ کړي په هغه کې بیا نه درته ښکاري یا که تا ورته ویلي وي چې په دواړو کې اپلای ټو آل وینډوز بیا به په دواړو کې همدغه توپیر راځي چې تا کومې زیاتونې کمونې وکړې هماغه ښه راځو ګریډ لاین دی نه خوښېږي ورته وایي اپلای ټو آل وینډوز په دغه ګوټ کې لیکلی ښه اپلای ټو آل وینډوز دا معنی چې په دواړو کې دا بدلون راسي هلته وګوره درته ګریډ نه ښکاري دغه کرښه چې ښکاري دا د سلب دی ښه ګریډ نه دی موږ سره دا فل که سمه ده ښه بل راورسېدو هغه ته سیکنډري ګریډز ته ګریډ دې راته وبرېښي داسې هم کولی شي سیکنډري ګریډ ته خپله جوړ کړي یا موږ سره دا ګریډونه څه دي دا پرایمري ګریډ دی او سیکنډري ګریډ لپاره داسې هم کولی شي یو سیکنډري ګریډ دلته جوړ کړي او دغه ګریډونه هم ته کولی شي دا په خپله ته سیکنډري کړي لکه څنګه یو ځل به سیکنډري ګریډ جوړ کړو سیکنډري ګریډ د جوړولو لپاره ایکس یو ټکی به هلته وټکو 3 متره دا خواته صحیح ده دلته دا ټکی زه له ځانه سره سلیکټ کوم دلته راځو ایډیټ ګریډ ډیټا اډ ګریډ اډ سلیکټډ پوینټ د وای سره موازي دا موږ سره سیکنډري ګریډ ده سیکنډري ګریډ په دې معنا چې هلته کوم نوم نه لري دلته لکه ای او بي او دا نومونه نه لري که دا یې تا نه خوښېږي چې ویې ګورې دغه ګریډ دلته راسه 3D وګوره دا بیا ورته چې زه سیکنډري ګریډ نه ګورم سیکنډري ګریډ به نه درته برېښي او ته داسې هم کولی شې چې دا ګریډونه موږ سره پرایمري دي ته غواړې دغه در سره سیکنډري کې دلته به تاسو ښی کلیک وکړئ ایډیټ ګریډ ډیټا ته به راسئ دلته موډیفای شو سیستم ته دا ګریډونه وګوره دا موږ سره پرایمري ګریډ دی دا هم سیکنډري کا دا هم سیکنډري کا ده ته وګوره اوکې کا اوکې کا اوس ځینې ښایي نومونه در سره ولري موږ چې دلته ګریډ مو ډېر که هلته یې نوم نه و اخیستی په خپله هغه بیا کولی شئ یو ځل به په دې خبره وکړو چې سیکنډري ګریډ او څنګه برېښي یا نه برېښي توپیر یې دا ده ښه دلته سیکنډري ګریډ موږ ډېر که له ځانه سره دا خپله سافټویر یا د کمپیوټر نه و پېژندلی چې دې ته خپله دی نوم درته ورکړي موږ چې کوم ډېر کړی ده
نو د دې لپاره چې ته دې ته نوم ورکې بیا به ته دلته رایټ کلیک وکړې رابسې هغه ته ایډیټ ګریډ ډیټا ته دلته راسه دلته بیا نوم ورکړه ګوره دا نوم نه لري دا دې ته نوم ورکړه ای بي زه به دې ته سی ووایم سمه ده دا به بیا د سی په نوم راځي دلته او سیکنډري په دې معنی که زه دا پرایمري ورته وایم بیا دا ببل ګورې دې په سر کې یو نوم ورته لیکل کېږي پروګرام خپله نومولی ده دغه ګریډ په ای باندې کولی سي د ای بي یا د بل توري نه دا پیل کې یعنې که ته ونه غواړې چې دغه نومونه یې وګورې بس کولی سي دا بیا ورته وایي سیکنډري او دا شیان دا نومونه ښه دي چې موږ سره راسي ځکه چې هلته بیا پوهېږو چې کوم ایلیویشن ته موږ لاړ سو دلته اوس وګوره هغه چې کوم موږ سره سیکنډري ګریډ لاینونه دي هلته هغه ایلیویشن ته موږ نه سو تللی ځکه نه را سره برېښي نوم نه لري نو نوم ډېر اړین ده باید وی لري صحیح ده که نه ساده صحیح وکړی دا به بېرته هغه کمه دا ګوره هغه کوي پرایمري کوي او اوکې کوي اوس یې نومونه راغله اوس دلته چې موږ ډېر کړی دې ایلیویشن ته هم زه اوس تللی سم دا سی ایلیویشن ده به سی ایلیویشن ته تللی سي د دې لپاره موږ سره ډېره ګټه کوي چې را سره واوسي ښه دا اوسو ګریډ لاین سیکنډري ګریډ لاین باندې هم خبره موږ وکړله اوس دا را سره سیکنډري ګریډ لاین نه دی ځکه موږ نوم ورکړو ورته هلته مو ورته ویل چې پرایمري ګریډ لاین دی اوس را سره نه هغه کېږي نه کېږي هر شی ورته وایي ها ګلوبل اکسس ته ګورې نه ګورې دا ګلوبل اکسس دی خو دلته لاړل له منځه دا موږ هایلایټ کړی وه یا ورته ووایه چې اپلای ټو آل وینډوز بیا دواړو وینډوز کې نه درته برېښي یا ډېرې وینډوز تاسو خلاصې کړي بیا به وګورو ښه په اپشن کې وایي په څلورو وینډوز کې بیا که دلته ته ورته وایي په ټولو وینډوز کې بیا به نه درته برېښي صحیح ده ګلوبل اکسس په ټولو کې به نه درته برېښي سمه ده بل راځو سپورټ څنګه او کولی سي څلور درې دوه یوه دا ټولې وګورئ اپشن کې به یې وایي په خپل وخت کې کولی سئ تاسو اتکاوي دا اتکاوي دي در سره تیل لرې کې خو دا په دې معنا نه ده چې له منځه یې وړي یوازې د ویو نه یې در تا خواته وړي صحیح ده دا به اپلای ټو آل وینډوز کو نه هغه دغه ټکي درته ښایي انویزیبل دلته دا ټکي ګورې دا ټکي له منځه وړي هغه انویزیبل که بیا به درته دا نه ښکاري دا ټکي صحیح ده ښه مونږ دا را سره پای ته ورسېده دغه برخه بل راځو دلته دا پاتې و پیر لیبل سپینډرل لیبل مخکې له دې نه چې موږ پیر لیبل او سپینډرل لیبل باندې خبرې وکړو یو ځل به یې جوړ کړو را سره صحیح دی که نه ښه خپل هم نوم ورکولی سئ او دلته که تاسو داسې جوړ کړئ او پروګرام ته ووایئ چې اټو پیر سپینډرل آی ډي چې ته خپله موږ ته آی ډي ورکړه هغسې هم کولی سئ پیر سیده ولاړه برخه لکه دلته اوس به او سپینډرل سیده داسې لکه بیم په ډول اوس زه درته ښیم څه شی دی صحیح ده پیر لکه کالم غوندې ولاړه برخه اوس راځو که نه دلته راځو دې ځینې ونیسه ایلیویشن یا د ایلیویشن ته راځو ښه دلته یو ورکوو صحیح ده دې ځای دا به میش کو او کړکۍ هم ورکولی سئ دا کړکۍ دا راواخلئ بیا ورکوئ صحیح ده اوس چې ځنډ ونه کوي به زر به میش وال فار اوپنینګ اوس دا موږ سره میش دا موږ سره پیر دی ښه دې ته زه یو نوم ورکوم اساین ته راسئ شل ایریا ته راسئ دلته پیر لیبل ورکوئ پیر لیبل ون او دې ته بل دام پیر دی را سره دې ته بل نوم ورکوي اوس یوازې ویو کې کار کوو کله مو چې بیا شیروال کې کار کوو هلته به بیخي سم صحیح پرې وغږېږو داسې دا موږ سره سپینډرل ده دې ته اساین که سپینډرل ښه اوس وګوره دا کلیر ډسپلی اپ اساین که ته غواړې چې د پیر لیبل وګورې نو بیا دغه در سره ټیک مارک دلته درته برېښي صحیح ده که ورته وایي چې سپینډرل لیبل زه ګورم سپینډرل لیبل راته ښکاري خو که ورته ووایي چې پیر اکسس راته وښیه پیر اکسس نه درته برېښي سر دا چې کله انالیسس تاسو رن کړی وي بیا درته ښکاري اوس نه درته ښکاري دلته
سپینډرل اکسس هم نه راته ښیي، یو هم نه راته ښیي. دا چې کله مونږ انالیسس رن کړو هغه نه وروسته بیا راته ښیي ښه. او که ورته ووایي چې ایریا لوکل اکسس بیا لکه د ایریا لوکل اکسس په بڼه یې ښیي، خو هغه ګوره دلته د لاندې ده. دا نه باید مونږ خپله د پیر اکسسونه وګورو، سمه ده؟ دا نه ګورو نه مو د کار. ښه دې په اړه به بیا خبره کوو ښه. اوس به انالیسس بیا رن کړو، خو مخکې له دې نه رابسو هغه ته اټو ایریا میش که سوی وي دا کتلی سي، دا اټو ایریا میش ده او سوی ده، ځکه موږ دا چې راخیستی او ټمپلیټ مو راخیستی و ځکه مخکې سوی. تاسو کولی سئ خپله یې مکړئ، مخکې مو ویلي وو، سمه ده. ډیافرام یې ورکړی ده، دلته ډیافرام وګوره. ډیافرام په اړه مخکې ما درته ویلي زه سم معلومات نه لرم د دې په اړه، باوري نه یم، اوس مخکې له مخکې خبر نه کوو. اوس ټمپلیټ کې ورکړی ده دلته وګورئ، صحیح ده؟ ښه نه هغه چې دلته مونږ هغه د مش وکړو د دیوال مش مو وکړو، صحیح ده؟ دې ځي نه دې ځي پورې دلته م یوه نقطه ده، دلته م یوه نقطه ده، دلته دا ټول دا یې راخیستی دي. که مونږ نورې نقطې دغه سپلایډ که نورې نقطې م راخلي، خو زه داسې باوري نه یم چې ګوره دا م سپلایډ که که نه سلب نورې نقطې م راخیستې، چې دا څه معنا او څه لپاره کېږي کله چې پوه سم بیا به درته وایم، صحیح ده؟ اوس نه پوهېږم. ښه ویو کې غږېدو دلته. او بل داسې هم کولی سي د دې لین لپاره ته مس ورکړې کتله، ښه اساین ته راسه او کتله ته ودرې. کتله چیرې ده؟ ایډیشنل لاین مس دې ته ووایه چې لاین مس پر لینت ته پر لینت باندې څومره مس ورکوي څومره کتله. دلته 4 واحد د کیلوګرام دی که نه، ته یې ورکوه. او داسې چیرې کارېږي 5 کیلوګرام پر څه شی باندې پر میټر ده که نه. مونږ دغسې یوه بېلګه وایو همدغه ګوره 15 مو ورکړه که نه. کلیر ډسپلې ته راځو، څه سو اساین کې که دا غواړې بېرته وګورئ دلته یې درته ښیي. ښه بل راځو هغه ته راځو انالیسس. زه یو ځل رن کوم، دا به ځان سره وساتو، یو نوم به ورکړو، ای نوم ورکوو. زه دلته وګوره، اوس زه ورته وایم چې ما ته پیر اکسس وښیه. اوس یې ښه ودرئ، دا انډیفام شیپ وکړو، ښه اوس یې راته ښیي په انډیفام شیپ کې. ګوره وینئ پیر اکسس دی که نه، دا دی که نه، مخکې نه راته ښوده، اوس یې راته ښیي. کله چې تاسو انالیسس رن کوئ بیا درته ښیي، مخکې له مخکې نه درته ښیي. سپینډرل به وګورو، سپینډرل هم درته ښیي، دواړه مخکې له مخکې نه درته ښیي، صحیح ده که نه؟ او بیا چې کله موږ شیروال ډیزاین کوو د دې لپاره به میش هم کوو، انټرنل میش به کوئ. بیا دې کې نه اکسس دغه خبره نه، یو ګلوبل اکسس دی یو لوکل اکسس دی. لوکل اکسس یې د دې لپاره هلته راوړي چې ته په کوم اکسس باندې مومنټ ګورې، عرضي خو وګورې چې ټکر رامنځته نه سي. لکه مخکې مې د دې په اړه ډېرې خبرې کړې وې، د دې لپاره کارېږي. ښه دا اوس بل شی و اینډ ریلیزز او بل هغه دی پارشل فکسیټي. اول به دلته هغه وګورو، ښه اینډ اپسیټ به وګورو. دا به زه دې کلک نه خلاص کو، دلته به وګورو چې اینډ اپسیټ دوی څومره ورکړي دي دې لپاره، ښه چې برېښي موږ ته که نه. اینډ اپسیټ فلایټ وال وینډوز دلته وګوره، ښه دې ځي نه ونیسه دې ځي پورې دغه شنه کرښه څه ښکاري، دا په خپله اینډ اپسیټ دی. یا موږ دا لږ ورته ډېروو په خپله. که ته پروګرام ته ووایې چې اټومیټک یې راته ورکړه، نو بیا داسې څومره پایه وي د هغه کلیر سپان به داسې درته شمېري لکه دا پایه موږ سره 10 دی که نه، دا موږ سره 10 سانتي متره ده، 10 سانتي متره. نو اینډ اپسیټ چې موږ اتومات ورته ویلې دې ځي نه ونیسه دې ځي پورې څو راځي 15 سانتي متره، 15 سانتي متره. نه اینډ اپسیټ دغسې خو سمه ده، خو چې کله مومنټونه موږ ګورو ښه دې ځي پورې نه، دلته یې دومره اغېزه نه لري. دلته یعنې سلبس یې ده د پایې په سر باندې داسې کږېږي نه، هلته داسې ډېر سخت وي که نه دا خواته نور بس نور چار څنګه تصور کوئ. زه دا ډېرومه ورته دې هغه ته دغه لاین ته، صحیح ده؟
چلته راته وبرېښي تاسې یوازې چې وپوهېږئ نور دومره ډېر به ورکوی هم نه ښه خو زه مونږ ورکوه نه بس لږ زه ډېر ورکوم چې هلته وبرېښي مونږ ته 0.6 ښه 0.څو به ورکوو 3 ورکوم 0.3 چې لږ راته وبرېښي ډېر صحیح ده که نه د دې لپاره عموما 0.5 دلته وګوره دغه شنې برخې ته ډېر څه که نه اوس که مومنټ هم ګورو دې ځای کې به مومنټ راته ښیي دې سره هېڅ کار نه لري له دې ځای نه داسې کلیر سپن خپله تا ورته وویلی چې دا ده که د دې مومنټ هم بیا وګورې له دې ځای نه به یې درته ښودلی له دغه ځای نه سمه ده که نه دا ډېر څه که نه مخکې دې ځای نه ونیسه دا 15 سانتي و اوس هم 150 ته لاړ که مومنټ هم بیا ګورئ بیا به له دې ځای نه درته ښیي ښه دې باندې وپوهېدئ بل راځو چې شی ته بل که تاسې یو لاین ته پراپرټي موډیفایر ورکړي وي څه دا دی پراپرټي موډیفایر کولی شئ د یو بیم د سیکشن ته انرشیا مومنټ دې راکم کړی زه یې راکموم څو ورته وایم 0.9 10 سلنه یې موږ راکموو انرشیا مومنټ چې دا د راته په لکه په انالیسس کې او نور ډیزاین کې 10% موږ راکم کو داسې کولی شئ تاسو د هغه وزن 10 سلنه یا 10 سلنه یا نور راکم کوئ کولی شئ یا د هغه کتله راکمه کوئ سمه ده ښه اوکې اوس موږ ته ښایي پراپرټي موډیفایر دلته وګورئ څه پراپرټي موډیفایر اوس دې راته اوس یې نه ښایي بیا چې ورته وایي پراپرټي موډیفایر بیا راته ښایي اپلای ټو آل وینډو صحیح ده ښه آوټپوټ سټیشن هم تاسې ورکولی شئ کله تاسې مومنټ رن کړی واوسي تر دې ځایه زه پوهېږم چې زه درته وایم ښه دا به 3D کو دا به هغه ته راسو 3D دا به الیویشن ته راسو ښه دا د دیوال په سر داسې دیوال په سر داسې ښکاري ښه ودرېږه نه هغه دی ډیپام شیپ و ځکه داسې هلته هم ډیپام شیپ څه و هلته ګوره خو ډیپام شیپ دلته ډیپام شیپ یې وګوره شو څه سو ډیپام شیپ ډیپام شیپ د څه شي له امله ګورئ دا ډیپام شیپ کې ده ځکه داسې درته ښکارېږي داسې و پوه شوې دا هم ډیپام شیپ که بیا څه خبره نشته ښه د دې اخوا مومنټ به وګورو دا خاص هم دلته دومره ډېر مومنټ نه راځي الیویشن ای به وګورو مومنټ شو ویلیان دیاګرام لایو لوډ له امله د هر شي له امله دغه خطونه ګورې تر دې ځایه زه پوهېږم ګوره زه درته وایم دې نه خواته زه نه پوهېږم دا خطونه اوس موږ سره ډېر دي که نه موږ ورته هغه سټیشن آوټپوټ که نه هغه موږ ورته ډېروو بیا د دې خطونو ته وګورئ چې څومره ډېر راځي ښه ډېر سټیشنونه موږ ورکوو چې په ډېرو باندې موږ ته هغه کړي څه څه لکه څه څه ودرېږي هغه څه څه پریم آوټپوټ سټیشن ته اوس خو 3 دی اوس موږ ډېر ورکوو ښه زه ورکوم څو 10 به ورکوو 10 چې په ډېرو ځایونو کې ته غواړې هغه درته راوباسي مومنټ هماغه مقطعي حساب به یې خو چې دا سم سړی باوري سي بیا سم ځواب هم ویلی سي اوس خو هماغه خطونه ډېر راځي وبه ګورو چې رښتیا راځي که نه راځي ښه دې ځای نه مومنټ لیدلی سي دلته راسه مومنټ M3 کمبینیشن د دغه وګورو رانغی باید راسي دلته رانغله راغله که نه بیخي ډېره ومه ښه چې ښه څه شو دا به ښه ډېر کړو چې ان 50 پی داسې ډېر ورکوي بیا ډېر راځي زه نور نه پوهېږم چې مطلب د دې څه شی ده صحیح ده من 3 د دې کمبینیشن دلته وګوره او
په ارض کې درته راخیستی ښایي د دې مطلب دا وي چې په هر ارضي مقطع یو خیال تعظمي درته لیکلی چې په هره برخه کې تا ته مومنټ وښیي او بل کله چې ډیزاین ته کله تاسو پام کړی هلته یې په څو سټیشنه باندې درته راخیستی په هر سټیشن باندې بیا خان درته شمېرلي وي ښایي دلته هغه خبره واوسي سمه ده ښه نور د دې په اړه مو خبرې کړې صحیح دی که نه خبره ښه کوم ځای ته مو ورسوله یو څه خو پیدا چې آوټپوټ سټیشن ښه بل ښه پینلزون که اوس ورکړم زه په مطلب باندې نه پوهېږم صحیح ده اینډ ریلیزز به ورکړو یو هغه به رااخلم درته اینډ اپسیټ خو مو درته وویل ښه یو هغه به رااخلم یا په همدې ځای کې به یې ووایو زه صحیح ده اوس بل یو ټرسټ جوړول ډېر وخت به راسره ونیسي سمه ده سپورټ او دا شیان د راتګ دلته به یو هغه جوړ کړو 3D فریم خو دا هم دی ښه یو ټرس داسې فکر به وکړو چې دا یو خوا یې موږ سره هغه دی ټرس دی صحیح ده دغه خوا دلته به یو بریس ورکړو دلته یو بریس ورکړو صحیح ده یو بریس ورکړو دا پینډ انتخابوو پینډ یعنې په دې معنی چې په دې انډ کې موږ سره مومنټ ریلیز کېږي صحیح ده دلته وګوره اوس دا ریلیزز موږ ته وښیي که یې ونه ښیي دلته ورته اینډ ریلیزز بیا به راته ښیي فهم دی ده او بیا به په ټرس کې خپله کار پرې وکړو دې باندې دا خو مې هسې دلته راوخت چې تاسو ویو کې ورسره بلد واوسئ چې دا څه خبره ده ښه بس دی په دغه ځایونو باندې زه پوهېدم دلته ځینې خبرې دي که اوس یې مونږ ورکړم زه سم نه پوهېږم چې دا څه خبره ده چې شی ده صحیح ده خو جوینټ اپسیټ چې دلته ما چې شی درته پرېښودل ښه درته وبوایم چې په دې نه پوهېږم ګوره جوینټ اپسیټ پینل زون نان لاینر هند مومنټ کنیکشن پارشل فکسډ ښه دا څو دانې ګوره یو د دوه ښه نومونه ونور دي یو دوه درې څلور پنځه دا پنځه شیان او دلته دغه بل شی ده دا شپږ شیان پاتې سو په دې باندې او بل سپرینګ چې څنګه ورکول کېږي او دلته یو بل لینک دی لینک په دې باندې زه سم نه پوهېږم دا مو ځکه پرېښودل زه بیا به زده کړو دا خبره نه ده چې کار پرې وسي ما کار نه ده کړی ښه بل دا مې ځکه تاسو ته ویلی ښایي تاسو یې بیا زده کړئ یو ځل ځان سره وګورئ هیلپ ته لاړ سئ هلته یو ځل در سره وګورئ زده کولی سئ ښه راځو نن یو بلې مینو ته راځو ویو مینو موږ سره پای ته ورسېدله او بل ډرا مو کړې ده ډیفاین کې هم کار کوو سلیکټ ته راځو ښه ډیپاین کې په خپل وخت کار کوو اوس هم لګیا یې ترې ډېر مو کار کړی ده بیا به خپل وخت کې کار وکړو صحیح ده دلته به لاین سیکشن باندې کو لاین سیکشن دا دی چې موږ وپوهېږو چې په سلیکټ کې موږ یو شی سلیکټ کوو مخکې له مخکې نه باید د دې په اړه معلومات ولرو یا یو بل هغه خلاصوو را سره یو ښه لوی دغه یو ماډل به خلاص کړو چې ډېر نه نه سلیکټ کې دومره صحیح ده چې ډېر واوسئ سړی ښه پوهېږي چې موږ څه شی سلیکټ کوو سلیکټ ته راځو ات پوینټ ان وینډوز که دا تا راخیستی په دې باندې ته کولی سې یو شی داسې کېکاږې سلیکشن پرې اخیستلی سې هغه باندې او دې باندې کولی سې له یو کمانډ نه ومځې دلته راسه دا کلیر سلیکشن که اوس کلیر سلیکشن څه که تا یو دغه هغه دې راخیستی وي دغه بیم د جوړولو لپاره د دې کمانډ نه په دې باندې وتلی سې دلته کلیک که بس وځي دی صحیح ده او یو شی پې سلیکټ کولی سي او بله خبره مخکې له دې چې موږ د سلیکټ مینو کې کار وکړو دلته چې کله راغلی دغه سنپ به تاسو ان کړي واوسي ښه سنپ به هم بیا درته وایم یو څه مې ویلي دلته کنټرول تڼۍ به ورسره ونیسئ دلته به ولیکم درته یو د سلیکشن هغه دام دی ښه کنټرول جمع څه شی رایټ کلیک لنډ به ولیکم صحیح ده فارسي مې ولیکه رایټ هغه دی رایټ نه دغه لیفټ کلیک لیفټ دا ایل دی لیفټ کلیک اوس وګوره دا څنګه سلیکشن موږ سره اخلي دلته چې کله راغلی هر ټکي ته چې راورسېدی کنټرول تڼۍ به کېکاږئ دا به مو ټینګه نیولی لیفټ کلیک به وکئ تاسو ته دا یوه پاڼه خلاصېږي د یو ټکي کې اوس څومره خبرې دي 42 ټکی ده دلته 45 ده شپېته ده او داسې نور پوینټونه وګورئ په سټوري هغه کې دي پورته دي او
بیم شپږ دېرش دا دغه ټکي ته چې راغلي دي دغه نقطې ته چې څومره شیان راغلي اوس ته څه شی غواړې سلیکټ کړې زه دې ته وایم چې بیم شپږ دېرش غواړم سلیکټ کړم بیم شپږ دېرش دا به کېکاږې هغه بیم شپږ دېرش یې درته سلیکټ کړم وپوهېدې دې باندې او بیا یې راسي یا دلته هغه یان کوي لاین لیبل دا بیم شپږ دېرش دی دلته وګورئ موږ ته برېښي بیم شپږ دېرش دا یې راته سلیکټ کړي یا دلته بیا کنټرول تڼۍ کېکاږئ داسې بیا لیفټ کلیک اپ کوم دا ډیک دی اوس وګوره کوم یو ډیک دی کوم لوری دی سلب دا ډیک دی دا لوری دا د هغه لیبل بیان کا د سلب لیبل بیا درته ټول ښیي بس بل کلیر سلیکشن دلته واخلئ دلته ګوره درې خبرې دي یو آل دی ټول درته سلیکټ کوي پریویس سلیکشن دی وروستی سلیکشن ته ګرځي او بل کلیر دی هلته هم راځي هلته به بیا ووایي صحیح ده ښه راځو مینیو ته راځو انټرسیکټینګ لاین دا که تاسو راخیستی چې د هرو لاینونو په سر باندې راځي هغه درته ټول سلیکټ کوي خاص داسې یې پرې راکش کړه د دې لاندې چې هر شی راځي دا ټول درته سلیکټ کوي ټول ښه شیان دی اوس مخته ځو بیا چې نور څه شی راځي ښه بل ان ایکس وای پلین په ایکس او وای باندې چې څه شی دي در سره دلته وګوره په ایکس وای پلین باندې چې موږ سره څه شی دي ایکس وای مې راخیستی کنه یعنی افق باندې لکه دا موږ سره ایکس دی او دا موږ سره وای دی داسې دا وای او دا ایکس دی که د دې په هره څنډه کې هم تاسو یو کلیک وکړئ دغه ټول به درته سلیکټ کوي لکه دلته ګوره زه یو کلیک مې وکړه او په پلین کې په ایکس وای پلین کې دا ټول یې راته سلیکټ کړه بیا راځو کلیر سلیکشن دا ځل ورته وایو ایکس زیډ پلین کې په ایکس زیډ کې چې ما سره څه شی دی دا ټول به ما ته سلیکټ کوي لکه دا ما سره ایکس دی او دا ما سره زیډ دی زیډ او ایکس ها دلته کلیک کوم ورته ګوره په زیډ او ایکس کې راته ټول سلیکټ کړه ښه دې باندې وپوهېدې په کلیر سلیکشن او په وای زیډ باندې به دغه دلته کلیک وکړئ دلته به کلیک وکړو هلته وګورئ په وای او زیډ باندې دا راته ټول سلیکټ کړه راسې کلیر سلیکشن واخلئ بل سلیکشن څه شی ده بای ګروپ دی مخکې له دې نه چې موږ بای ګروپ ووایو د یو څو بیمونه یا څو کالمونه به موږ ګروپ به ترې جوړ کړو ښه د ګروپ د جوړولو لپاره یو څو بیمونه به زه سلیکټ کړم نو زه خیر یو څو بیمونه سلیکټ کوم بس همدا بیمونه شپږ بیمه دا یو ځل زه ګروپ کومه لومړی به تاسو ځان لپاره ګروپ جوړوئ هغه نه وروسته بیا ګروپ باندې یو کار کولی سئ چې شی کار کوئ دې ګروپ ته به نوم ورکئ بیمز به ورکړم سمه ده بیمز ګروپ ښه ګروپ رنګ هم ورکولی سئ ښه چینج رنګ مې درته ویلی یم دا فکر کوم په ویو کې مې درته ویلی داسې رنګ به ورکړو سمه ده او اډ یې کوئ اډ خو مو که که نه صحیح ده بس اډ سره اوکې اوس موږ سره دغه ګروپ دی ورته وایو چې بای ګروپ دا ګروپ راته سلیکټ کړه او نه دا هلته آل سوی و ناسم کار مو دا سلیکټ کوو صحیح ده اساین ټو ګروپ به کړو دلته به یو نوم ورکړو دا ګروپ جی او اډ کوئ دغه ځان ته ګروپ سره سمه ده ښه نه زه خیر هغه آل دی بس دلته به آل ولیکو مخکې چې کوم نور سره هغه آل کې مونږ ورته ویلې صحیح ده ښه چین ګروپ نیم به یې کړو ښه دا مونږ سره اوس یو ګروپ سو زه دا ځل ورته وایم چې دا ګروپ راته سلیکټ کړه دغه جي اوس به هماغه ګروپ راته سلیکټ کړه رنګ خو مونږ ورته رنګ خو کله وغواړو په سره رنګ وکنه بیا داسې ورته وایه رنګ دلته ده ښه بای ګروپ څه سو ګروپ سلیکټ یې کړه دې ګروپ باندې د دې ګروپ رنګ دی هغه خپل وخت کوي سلیکشن نو ټول به داسې درته په سره رنګ ښایي دغه چې ګروپ کړی دی ده که دا پیل کړم بیا به داسې سم به درته برېښي پیل یې که ابجکټ پیل اپلای ټو آل وینډوز بس دغه ګروپ به په دغه رنګ درته برېښي نور چا ښه دا مو څه
بل راځو بس بیا ترې ګټه اخیستلی سي هر ډول ګټه چې ترې اخلئ. بل راځو بای پریم سیکشن ته راځو. په پریم سیکشن ته موږ کوم پریم سیکشن نه ګټه اخیستې د بیمونو لپاره بیم موږ سره درس په 40 کې وکنه. زه غواړم هر چیرې چې له دغه بیمونو نه ګټه اخیستل سوي وي هغه ټول د ماته سلیکټ کړي. اوکې ورته ووایه هغه ټول به درته سلیکټ کړي. دا څه لپاره ولې سلیکشن موږ غواړو چې هغه کوم بیمونه چې فرضاً باندې مخکې باندې جوړ شوي هغه یا ډیلیټ کړه یا یو شی او یا دې باندې ښه اوسئ ده د ډیلیټ کولو لپاره یا دې باندې دغه بیم یې تاسو سره پیل سوی دغه سیکشن یې وزنونه پې اچوئ ډېرې ګټې لري خو یوه لنډه ګټه ښه ګټه یې دا ده کېدای شي دې ته یو بل سیکشن ورته راغه کړي. دلته بل سیکشن وایي کانکریټ بیم زه ورته ورکوم کانکریټ بیم دا بل سیکشن موږ ورته اساین کوو. اوس بل سیکشن ټولو بیمونو ته هغه راغی هغه یې درته لرې که او دا یې په ځای باندې راغی. ښه بل راځو بای پریم سیکشن خو پیدا کنه کالم ته به راسو د دې مقطع به وګورو کنه. دلته راسه پریم سیکشن ته دلته کانکریټ ته کانکریټ بیم دا دلته مډیفای دغه یې مقطع ده د ډیپ ژوروالی او دغه یې هغه دی پلنوالی دا 15 تقسیم په 10 کې موږ درس په 40 کې دغه د بیم لوړوالی او سور چې ټاکي دا ټول د هغه له مخې ټاکل کېږي. ښه د وایو له مخې ټاکل کېږي. بیا چې کومې کنټینیوز دي کومې هغه دی یو لورې کنټینیوز ده یا دواړه خواوې د هغه له مخې مینیموم لوړوالی ورکوئ هغه نه یې ټاکئ. هغو کې بیا در سره کار نه کوه ورو ورو یې ډېروئ. ښه زه وروسته به نور کار وکړو صحیح ده لمونځ به به یې وایي صحیح ده. ښه اوس راځو دا اوس که نه پریم سیکشن دې ځای پورې مو کار وکړه بایوال دې ته راځو. ښه موږ د څه شی نه کوم سیکشن نه ګټه اخیستې د ایریا لپاره نو دغه دی لکه سیسلب 12 دی. اوس به وګورو چې کوم یو دی. زه غواړم دا سلیکټ کوم دا ټول ماته سلیکټ کړي. که نور سلبونه موږ دلته ترې ګټه اخیستې وي هغه به بیا راته سلیکټ کوي. سمه ده. ښه کلیر سلیکشن که دیوال هم جوړ کړی دیوال به سلیکټ کوي او داسې نور شیان. ښه لینک خو مې درته ویلی و چې نه پوهېږم لینک پرېږدم ډیک به بیا درته ووایم صحیح ده ډیک خپل وخت کې به وایم. ښه لاین آبجکټ ټایپ لاین آبجکټ ټایپ کې څه شی ده چې کالم ورته وایي لکه ولاړ سي څه شی ده در سره ټول به سلیکټ کوي کالم اوکې ټول کالمونه یې درته سلیکټ کوي. بیا دا پام کې نه نیسي چې د دې کالم سیکشن څه شی ده د بل کوم څه شی ده داسې بس یوه او ورټیکل چې ده هغه بیا چې کالمونه اوسي لاین اوسي هغه به درته سلیکټ کوي ورټیکل. که بیم ورته وایي بیم به درته سلیکټ کوي او که ته بریس کارولي وي په هغه کې بیا به بریس درته سلیکټ کوي. دلته به یو څه جوړ کړو سمه ده. ښه دلته یو دا بریس دی را سره صحیح ده او یو به په نن ایریا باندې جوړ کړل ته څه شی و نن یا نل ورته هلته نل و دلته نن باندې ته یو شی جوړی زه ګوره مخکې نن درته ویل ښه پرون ورځ بله ورځ درس کې وه چې د نل باندې موږ څه شی جوړ کړو پروګرام د هغه کتله او دا شیان هېڅ په پام کې نه نیسي هر شی اوس هېڅ نه ورته وایي صفر. ښه سلیکټ لاین آبجکټ ټایپ ورته وایي چې بریس راته سلیکټ کړه چیرې چې بریس ته هغه راته سلیکټ کوي. دا ګوره نل دا راته سلیکټ کړی نه ده دلته کلیر سلیکشن بیا راځو سلیکټ څه لاین آبجکټ ټایپ اوس به ورته وایي چې دا سلیکټ کوي که نه دا یې راته سلیکټ کړه. ښه بل راځو هغه ته ډایمنشن لاین ته. لومړی به ډایمنشن لاین موږ ځان سره هغه کوو ټیک مارک کړو چې راته وبرېښي. دا ډایمنشن لاینونه دي ته غواړې دا له منځه یوسې راسه ورته وایي سلیکټ لاین آبجکټ ټایپ دې ته به راسې سمه ده دا ډایمنشن لاین دلته ډایمن داسې نیم نوم یې لیکلی ډایمنشن لاین موږ بشپړ نوم ورته ویلی تاسو هر شی ورته وایي خو دا ډایمنشن لاین دا به درته ټول سلیکټ کړي. که بیا تا ډیلیټ کول ډیلیټ ته نه کړې کږې ټول به له منځه یوسې هېڅ به نه بیا په خپل هم تاسو ډایمنشن لاینونه ډرا کولی سئ هلته بیا خپل وخت کې به یې وایي سمه ده او ډرا مینو کې شته. ښه بل راځو هغه ته راځو دا اوس بایل لاین آبجکټ ټایپ دا خو اوس را سره که نه د ټولو باندې وپوهېدی که نه.
ها بل راځو ایریا ابجیکټ ټایپ سلبونه ها که ورته وایي چې پلور کې هر شی وي هغه به درته سلیکټ کوي که ورته وایي رمپ کې هر شی وي هماغه به درته سلیکټ کوي صحیح ده او وال ورته وایي وال رمپ بیا خپل هم جوړولی سو بیا به جوړ کړي صحیح ده جوړ به کړه لاین ابجیکټ ټایپ ایریا ابجیکټ ټایپ ها او که نل باندې تا جوړه کړې وي بیا به هماغه سلیکټ کوي پرون وه بله ورځ ما جوړه کړې وه د بعد د لوډ لپاره ترې ګټه اخلي صحیح ده او که دیوال وي دیوال به سلیکټ کوي که رمپ تاسې جوړ کړی بیا به رمپ درته هغه کوي لکه داسې رمپ جوړ کړم ښه مونږ داسې رمپ جوړوو دغلته به یو رمپ جوړ کړو صحیح ده دلته ښه دغه لاین چې تر هغه پورې 3 متره دا لوړوالی لري که نه 3 متره دا به زه په هغه باندې ویشم دا برخه باندې دا به سلیکټ کړم نه دا مې هسې وویشه د دې لپاره خاص یوازې دغسې رمپ جوړوو ښه دا به زه سم سلیکټ کړم ښه دا مې سلیکټ کړه د دې نقطې کوردینات څو دي په دې نقطه باندې یا کومه بله نقطه باندې ته دا داسې راولې داسې لاندې په دې نقطه به یې راوړو دا 0 دی که نه نظر دې نقطې ته نظر دې نقطې ته بیا چې هر چیرې لاړ بیا وګورئ ښه یا دې نقطې ته به یې راوړو دې نقطې څو ده 3.3 دی وایي که نه وایي 3.3 ده x 0 دی یو رمپ ورکوو زه ښه extrude line to area radial x to 0 وایي 3.3 د دې نقطې کوردینات 3.3 و 3.3 ورکوه په دغه 3.3 دغه ټکي کوردینات ما ورکړه ښه په دې باندې زه غواړم هغه کمه دا نقطه څه ده او دا ما سره x 0 دی او وای څو دی 3.3 زه غواړم دلته یو رمپ جوړ کړم داسې چې په دغه ټکي باندې یو زاویه به ورکړو داسې زاویه ورکوو داسې زاویه په څو 10 درجې بس ده 10 درجې ښه 10 درجې زاویه دا فکر کوم 3 متره لوړ ده 3 متره لوړ بیا چې هر څومره هغه ته ورکوې هر څومره برخې ورکوې لکه څنګه یو کې به جوړ کړو بیا به یې هغه کو ریپلیکیټ به کړو ټولو کې به راسي اوس به وګورو چې رښتیا راځي که نه راځي بس ها نمبر څو نمبر به ورکو چې په 10 درجې 12 دانې به ورکړم بس د نورې خپله برابرۍ راته ټوټل ډراپ 3 متره به ورکړم چې 3 متره لاندې لاړ شي اوکې هلته وګوره 3 متره لاندې راغی دلته ګورې 3 متره لاندې راغی او دلته 3 متره لاندې راغی خو دا ډېر داسې راغی دې ځای ته راغی ښه دلته هغه د موږ انجینري پوهنځي ته چې هغه د په وړې خوا کې یو داسې هغه تاو شوی داسې میله سطحه دغه خپله رمپ دی ښه خو تاسو به یې ډېر پام وکړئ د داسې نقطې کوردینات ورکړئ که نه چې کوم ځای پورې غواړئ دا لاندې درته لاړ شي اوس دې ځای پورې راغی دې ځای پورې خو دلته موږ کوردینات ورکړي وو دغه برخې چې دي موږ څه ورکړې وې 12 وي که څومره دا ډېرې ورکړئ بیا به داسې ان تر دې ځای پورې راځي پوه شوئ خبره ونه پوهېدئ دا لکه متنظر شکل سره ته جوړوي ګوره دا رمپان دې ځای پورې راغلی دې ځای پورې دا وینې دا ده ګوره ان لاندې پورې دې ځای پورې ان داسې راغلی ده داسې او بل د دې سر کې یو نقطه موږ سره سلیکټ شوې وه تیار یو دیوال غوندې هم درته ترې تاو کړی ده نقطه که تاسو پام کړی وي داسې نقطه سلیکټ شوې وه یغز ده او لاندې پورې داسې راغلی ده صحیح ده که نه دا اوس موږ سره رمپ دی دې ځینه ونیسه 3 متره دی که نه داسې تاویږي داسې اوس وپوهېدئ اوس خو سم ښکاري اوس زه ورته یم چې رمپ راته سلیکټ کړه نه ولې 3 متره نه زیات دی هلته ته کوردینات وګوره وایي هغه څو ده 9.5 زیډ 9.5 دی او دویم ګوره موږ په څوم پوډ کې یو دویم پوډ کې اوس وګوره که یو پوډ کې وایي هلته بیا به ځان ته یو پوډ کې جوړ کړو دلته وګوره دا د دې نقطې کوردینات څو دي موږ سره 9.5 زیډ ته وګوره دغه ځای کې ګوره 9.5 د دې پوډ لوړوالی څو ده 3.5 او د دې پوډ لوړوالی څو دی 6.5 دی که نه او د دې نقطې کوردینات څو راغی 9.5 3.5 او 6.5 څو راځي 9.5 راځي که نه څه صحیح راځي که نه
نه شپږ نیم او درې نیم لاس راځي نه. شپږ نیم ته خو د درې نور راځي. 3 او 3 نیم دومره را دلته پاس نه موږ څومره ډراپ ورکړو 3 متره کنه او د دې نقطې کوردینات څو دی 12.5 12.5 او 3 3 وباسه څو راځي او 12.5 نه 3 وباسه څو راځي 9 نیم خو صحیح دی کنه 9 نیم لاندې راغلی یو منزل هغه کې او 3 متره موږ لاندې کته راغلی سمه خبره ده زه اوس ورته وایي موږ سلیکشن کې کار کوو چې دا رښتیا راته سلیکټ کوي که نه خو هلته باید تاسو سم تصور وکړئ چې څنګه رمپ ورکوئ کوم ځای پورې هغه کوردینات باید سم ورکوئ صحیح ده بیا کوم ځای کې ورکوه هلته به بیا وګورو سمه ده ښه اوس به ورته وایي چې کار کوي را سره که نه څه لاین ابجکټ ټایپ ایریا ابجکټ ټایپ رمپ به ورته وایي چې سلیکټ کوي که نه سلیکټ یې کړه که نه ښه سلیکشن مینو کې چې څنګه مونږ کار کوو هغه کار مو وکړو بیا نور کار چې دا بیا به خپل وخت کې وکړو سم کوردینات به ورته وټاکو سم تصور له مخې اوس صحیح دی که نه نور درته ډیزاین نه کوي چې دا درته ډیزاین کوي څه وایم چې دا دلته یوازې کالم او هغه کیدای شي بیا کوسیب ته یو زی په مخکې له مخکې څه نه سم ویلی صحیح دی که نه ښه دا چې ډرای کېدای شي باید ډیزاین وکړي داسې خبره نه ده چې هر شی درته ډرا کړي اوس سلب موږ د دې لپاره دلته ډرا کوو چې کوم لوډونه په سلب اچو هغه په اسانۍ سره بیم ته ټرانسفر کړي هلته د دې لپاره موږ ترې ګټه او بل دغه سلب چې موږ جوړ کړی وي یا لاندې مو پوټینګ جوړ کړی وي دغه یوسو په اسانۍ سره سیف ته یوسو د دې لپاره نور دا معنا نه لري چې دلته ته سلب هم ډیزاین کړي او څه وایم چې سلب ډیزاین شیروال ډیزاین کولی شي سمه ده چې دیوال در سره واوسي صحیح ده ښه تر دې ځای به پورې خو پیدا که نه ښه بل راځو هغه ته راځو دا به زه سلیکټ کړم او له منځه به یوسم رمپ سلیکټ دی که نه ختم هماغه هغه پاتې شو دا خو رمپ کې نه راځي رمپ خو داسې میله برخې وه هغه نقطه سلیکټ شوې وه هماغه پاتې شو دا کیدای شي هغه به وي یا به وال وي یا به دیوال وي وبګورو چارې وکړي سلیکټ سه به له منځه یوسي معلوم به هم سي چې دا څه شی ده ښه وال یو ځل به سلب هغه کړو سلب یو دا خو نه دی صحیح دی که نه دا به وال فکر کوم زه تر کومه ځای چې فکر کوم دا به موږ سره څه شی وال یو به وي وال یو به څو سي له منځه یوسي خو هلته که تا سلیکټ کړی واوسي هغه دې سلیکټ کړی واوسي دا زه داسې فکر کوم چې د دې سره یوازې هغه نه یوه نقطه نه وه سلیکټ شوې هغه لاندې ټول بیم سلیکټ شوی هغه موږ داسې ایکسټروډ کړو داسې ایکسټروډ کوي داسې کولی شي هغه جوړ کوي کالم ورسره سلیکټ شوی هغسې بس سلیکټ کوي داسې جوړولی شي ښه راځو هغه ته راځو سلیکټ مینو ته راځو سلیکټ مینو کې لاین ابجکټ ټایپ اوسو بای ایریا ابجکټ ټایپ اوسو بای پی آر آی ډي پی آر آی ډي مخکې له مخکې نه دلته به پی آر آی ډي یو پی آر به جوړ کړو خپله به ورته آټو پی آر آی ډي دې ته به خپله چې راته ورکړي او دلته به ورته سیمیلر دا یې موږ سره جوړ کړه دا الیویشن ته راځو الیویشن پی آر آی ډي دې موږ ته وښیي دلته ورته وایي پی آر آی ډي پی آر لیبل موږ ورته وایي په بای پی آر لیبل باندې موږ سلیکشن اخلو کوم پی آر تاسو ځان سره سلیکټ کوئ راسه ورته پی آر آی ډي کوم پی آر درته سلیکټ کړي پی آر یو د پی آر شپږ ویشت زه ورته یم چې راته سلیکټ کړه پی آر شپږ ویشت ګوره دا ګوره دا ټولې راته سلیکټ کړه ډیلیټ ته نه کېکاږئ که چېرې ختمول مه ختم یې اوس وپوهېدې دې باندې مسا داسې څنګه مو راوکتل ښه راځو بیا ښه پی آر آی ډي بای سپینډرل آی ډي تاسو سپینډرل جوړ کړی وي بای سپینډرل باندې تاسو هغه کولی شئ څنګه لکه کله چې یو پیرم جوړ کړ یو وال جوړ کړ هغه لپاره بیا په دوه دروازې پکې ورکړلې بیا سپینډرل هغې ځان ته صحیح ده اوس زه دلته سپینډرل جوړوم به شی به ورته وایم لاندې و باندې بس اندازه به ورکړو یو دانه به جوړ کړو صحیح ده دلته به یو جوړ کړو هغه د تیار جوړ شي په یو کلیک باندې دا په څه شی کې ده ای بي سی په ډي کې دی که نه ډي پاس او لاندې درته څه ډي کې ښه کوم یو کې راوی ښه دا دی دې ته یې خپله نوم ورکړی که نه وبګورو سپینډرل لیبل
ورکړی ده صحیح ده که نه ښه دا سپین ډرل ده ته ورته وایې چې دا راته سلیکټ کړه ابو د بل هلته مې ډرا کې درته کار کړی و ښه پاس او لاندې ابو بیلو دی که نه پاس او لاندې څومره ورکوي اندازه پاس هم بیا درته جوړوي لاندې هم جوړوي اوس په سلیکټ کې خبره وکړو بیا سپین ډرل آی ډي دا سپین ډرل ته غواړي سلیکټ کې دا درته سلیکټ کوي ډیلیټ کوئ ډیلیټ تڼۍ کې کږئ له منځه به یوس ښه دا موسو دا موسو بای سټوري لیول ته غواړي یو سټوري ځان سره سلیکټ کړي کوم سټوري 1 غواړي دا ټول در سره سلیکټ کړه سټوري 1 هو ډیلیټ کولی هم سي دا ټول خو د هغه ښه لاره نه ده که دا ته ډیلیټ کړې هلته به ګریډونه ښایي در سره پاتې سي نو دا ایډیټ له لارې که تاسو غواړئ یو پوډ بیخي ډیلیټ کړئ د هغه له لارې یې ډیلیټ کړئ دا که یو ګروپ کوئ دې ته ګروپ ووایي مثلا سټوري 1 یو ګروپ یې کوي چینج کلر یو داسې رنګ ورته ورکوي او ښه دا اوس بیا په دغه هغه کې څه باید مونږ اډ کړی وای ښه ځان ته چې یو لیکلی وای باید مونږ ځان ته اډ کړی وای اډ نیو به هم کړی وای ښه ځه داسې ګروپ هم جوړېږي بیا به خپل وخت کې وای خدای سلیکشن د څنګه یې سلیکټ کوي سټوري 3 هر یو چې سلیکټ کوي کولی سي سلیکټ کړي او بیا دې نه ګروپ جوړ کړي کولی سي سمه ده دې ته به هغه ورکړو یعنې دا هغه چې باید موږ سره سلیکټ ونه اوسي ښه دې ته به نوم ورکړو چې شی نوم بس دا نوم ورکړو صحیح ده ښه دا سټوري څه و د دې رنګ هم اوس بدلولی سي رنګ به ورکړو دا رنګ دا ځل یې اخلي که نه او چینج ګروپ نیم چینج ګروپ کلر صحیح څه که نه ځه بدل دی اوس به وګورو چې بدل دی که نه ښه اوس که دا ګروپ غواړئ د دې لپاره بیا رنګ ورشئ بدلولی سي خبره مې چې شی کې کوله رانه هېرم سوه بای سټوري لیول ښه سټوري لیول کوم ته ښه رنګ هم کوم یو ته ورکړئ ښه زه بیا به وګورو چې ولې رانغی هلته هم څنګه بای ښه ګروپ خو هم نه دی انتخاب کړی که نه اوس وګوره هماغه چې کوم هغه موږ سره ګروپ کړی دی رنګ مو ورکړی هماغسې راغلی ده را سره کوم پوډ ته مو چې رنګ ورکړی و صحیح ده ښه بل راځو ګوره د پایې هر شی هماغسې زیړ رنګ اخیستی ده بل راځو هغه ته راځو سلیکټ ښه بای سټوري لیول آل ته غواړئ ټول سلیکټ کړئ ټول درته سلیکټ کوي او بیا راځي ورته هغه انورټ سلیکشن انورټ ته یو شی سلیکټ کړی ده که نه هغه سرچپه سلیکټ کوي یعنې انورټ دا یو بي موږ سلیکټ کړی که نه که زه انورټ ورته وایم دا به پرېږدي نور به راونیسي ټول به سلیکټ دغه ټول اوس ورته ګورو انورټ څه شی دی ګوره دا یې پرېښود دا نور ټول یې راته سلیکټ کړه او بل کلیر سلیکشن او بل راځو ګیټ پریویس سلیکشن هغه وروستی سلیکشن چې تاسو اخیستی موږ یې هغه ته بېرته ورګرځو او کلیر سلیکشن او بل دا داسې ده ښه ډي سلیکټ کې څه شی دی یو به بای سټوري لیول به کو سټوري 4 دا موږ سلیکټ کړی ده ډي سلیکټ کې د دې په چپه کارونه کوي لکه سلیکټ کې موږ کوم کارونه کول دا بېرته ډي سلیکټ کوي لکه موږ څلورم پوډ سلیکټ کړی که نه زه به ورته وایم بای سټوري لیول زه نه غواړم چې ما زه یې سلیکټ کړم بای سټوري لیول څلورم هغه ته راسه بېرته به یې سلیکشن نه وباسي نور کټ مټ د هغه په څېر ده سلیکټ په څېر ده خو خاص دا ډي سلیکټ د سلیکشن نه بېرته باسي ښه بیا سلیکشن کې موږ سره څه شی پاتې سو دلته وګورئ دلته هم دا شیان ټول راوړلی سي ښه او کسټمایز کولی یم سي د څه لپاره کوم نه د سلیکټ کمانډ نه ده داسې دا هغه یې درته راوړي دې ته څه وایي دغه شارکټ یې ورته وایي ورته په لنډ ډول باندې د هغه هغه درته راخیستی که څه شی دې پکار یې بیا دلته راوړه او که بیا څه شی ته شارکټ یې جوړی کولی سي دلته یې جوړې کړي کیبورډ ته لاړ شه او هغه خپل هغه ته لاړ شه سلیکشن مینو ته لاړ شه دا مې کار درته کړی ده صحیح ده که نه او څه شي لپاره که ته هغه غواړې زه غواړم د ګروپ لپاره یو هغه جوړ کړم یو کنټرول جی ګروپ به تاسو سلیکټ کوئ او اساین به یې کوئ یو شرکټ کې موږ ورته جوړه کړه د دې لپاره کلوز یې کړه بیا د ګروپ سلیکشن لپاره به موږ سره دغه شرکټ کې وي دا بس کنټرول جی وایي بس خپله در سره کار کوي دا د دې لپاره ښه ده چې زر زر کار وکړئ نور سلیکټ مینو کې څه شی دی هېڅ شی پاتې نه سو که نه او په دې ځای به یې ودرو سبا ته به سبا خو نه خو بیا به